سلام سلام به تمام شما هموطنان خوب. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. قسمی که میبینین دوستای عزیز در یک دکان سیمساری هم میتونیم بگویمش و لوازم خانه هم داره. لوازم و تمام چیز دیگه میکس است. هر آن چیزی را که شما دوست دارین خوش دارین اینجا پیدا میشه. صدر اتوار بازار میگن برش که تمام چیز خانما است. عقایان شما نبیاین، یگان چیز عقایان مردا است بس خلاص. السلام علیکم. و علیکم السلام. څنګه رورا؟ شکر الله کوم تاسو خو شکر دې. ستاسو نوم؟ عبدالرزاق. عبدالرزاق. دکان ستا خپل دی؟ جی الحمدلله. د ورځې څو روپۍ ګټئ؟ ګټه څوک چاته وایي؟ نو ولې نه وایي؟ جنکۍ خپل عمر نه وي، دوکاندار خپله ګټه نه وي، نو چې کوم دی هلکان خپل حساب دی. نو زه خو خپل عمر ویم که نه، زه ایله د 12 کالو شومه. دا څه دي؟ ماشاءالله صحیح ده به ته به صفا وي، خو زه الحمدلله ښه دی، زموږ شکر ګزاره پکې کېږي ډېر ښه دی. دا هلکان ولې خپل تنخواه خلکو ته نه وي، خپل ګټه خلکو ته نه وي؟ دا څه وجه کیدی شي؟ دا چرې د جنکو نه یې زده کړی، هغوی ایج نه ښکاره کوي، دوی سیلري نه ښکاره کوي. نو ما خو درته چې ښکاره کړو که نه چې 12 کالو یم. هر څوک به ستاسو په شان ته نه وي که نه، څوک یې پټوي څوک یې ښکاره کوي. جنکیانې زما په شان دي، تاسو هم رښتیا حقیقت خبره کوئ که نه، چې څومره ستاسو عمر وي که نه بس هغومره وایي. ښه نو نن سبا کاروبار ښه دی؟ الحمدلله ښه دی، په هر حال شکر ایستل پکار دی چې کاروبار ښه دی بالکل. دلته مونږ یو څیز خوښ کړی ګرانو کتونکو، او بلکې نه د جنابه خوښه شوې وه، هغه ځان ته اخیستې وه، نو هغه ما ډېر په بې رحمۍ ترې واخیستله. الله دې ورته زړه صبر ورکړي. دا ماته ډېر زیات په بې رحمۍ واخیستله که نه. اوس واپس بیا دلته راغله چې همدغه شانتې بل ځان ته واخلي. نو زما په نظر دا رنګ ډېر ښایسته دی. ښه دا به والې زما ښایسته دی. ښه تا څنګه داسې مطلب ځان ته یوازې واخیستله او ما ته دې وانه اخیستله؟ ته خو بوتلو به ځان سره ګرځې او ته ډېر بار نه ځې. زه خو اکاډمي ته تلم نو ماته ضرورت ډېر و. دوستانو ما ته د انصاف میلو شي. بوتلو به ډېر زیات ګرمېږي، دا یو کار ښه ده چې مطلب اوبه نه ګرموي، او دا دومره ګران هم نه دي دوستانو. نو تاسو هم که چېرته ځئ نو دا ځان ته خامخا واخلئ. د ده قیمت څومره دی وروره؟ دې کې 2 سایز دي، یو 500 ml دی، هغه به تاسو ته میلاویږي 1000 روپۍ کې، او دا سایز غټ دی 750 ml دی، دا به 1200. 750 روپۍ. 750 ml دی، مطلب سایز هم زیات دی، کوانټټي هم سیوا ده، نو 1200 روپۍ به تاسو ته میلاویږي. مطلب که چېړو کې تاسو سره چې نه ما ته مطلب ارزانه راکړئ که نه، داسې 800 روپۍ دومره نو شته هغې رینج کې میلاویږي، خو چې څوک چیړ کوي هغې ته بیا پرایس هم زیات میلاویږي. خو دا لکه د موبایل د مخې پرایس دی، چې مطلب څوک دا ونه وایي چې ګران یې خرڅوي، حالانکې ریټ یې موږ کسټمر ته نو چې چیړ کوي نو ظاهره خبره، ته ما ته زه به ته 15 یم، ته ما ته 700 دی، بیا به جوړ ټول کېږي 12 ته به راځو مونږ. ښه نو اوس دا 1200 روپۍ جی نن به 1100 روپو کې راکړه ورکې ورته. نن به راله 1500 راکړې، ځکه چې ستاسو لپاره پرې ریویو ښه راله چې څیز ښه څیز اوس به را ډېرې پیسې راکړې. اوس خو مطلب تا په خپله هغه کو ځان که نه، اوس به درته ګران حسابوي. ښه ډېره مننه. پوښتنه ته څه پیغام لرئ؟ پیغام د کار کې دی. پیغام کار کې نه ده دوستانو، پیغام نشته ورسره. دا چې ولې پیغام نه اوډر شو او لاړو نه پوهېږم. تاسو موږ سره پاتې شئ، چېرته مه ځئ. یو دا خو پرون واخیستو، یو بل به نن والو. موږ سره پاتې شئ. ښه دوستانو چې یو انسان بازار ته کله راشي که نه، که هر څومره مو وایي که نه چې زه دا څیزونه نه علمه، زما نه دي په کار، خو بیا هم ته مجبور شې چې هغه څیزونه والې. نه پوهېږم چې یوازې زه داسې یم که ټول داسې دي. نو زما خو ماشاءالله خپل نکان شته. خداوند جناب خوب هموطن عزیز، قسم که امروز برادر ما صحبت کردیم دیگه از پیام فرار کرد. یکی نمیفهم چرا فرار کرد، حتما دیگه چیزی پیامی در ذهنش نبود. بازم گفته اگر ما پیام به هموطنا یا به هموطنای خود ما بدم بیفایده است، به خاطر که امروز صبح هیچ کس پیام کس را گوش نمیکنه. از او خاطر السلام علیکم. و علیکم السلام. څنګه رورا؟ الحمدلله تاسو ښه وایئ؟ شکر دی. نوم؟ جلال. جلال. ښه جلال د کوم ځای؟ موږ همدیز یو جي. د همدې څه دري؟ او جی نو دا زما لستوڼی شمال وړي او راوړي دوستانو پکې لګېدلی دی. ښه جمال تاسو څنګه یې؟ ښه او ګرمي سره سال لري؟ بس خیر دی الحمدلله، لاندې ګرمي لکه ډېره زیاته ده. بلکل ډېره زیاته ګرمي ده. او نن سبا کې کاروبار څنګه دی، کېږي؟ بس شکر دی، بس ګزاره کوي. ګزاره کوي. نو ما مخکې ویلي که نه یو زنانه دلته ولاړه وه که نه، نو ډېر زیات چیړې وکړو که نه چې دا څه یې اغوستو نه پوهېږم، نیز یې اغوستو چې دا په دومره راکوئ، دا دومره راکوئ، او مطلب په دې کې بیا تاسو بور کېږئ نه، تنګېږئ نه.
بس مونږ ورسره عادت یو جي بس دا مونږ ورسره عادت یو جي مطلب تاسو عادت یې کور کې به خپل زنانه سره به هم لکه مطلب چیړ نه کوئ ډېر جنګونه نه جي نه بالکل هغې سره هم جنګ جې نه کوو دلته ورسره مونږ عادت شوي مونږ غونډ کار زنانه هم سره او جي بالکل همداسې ده نو داسې کله راغلی چې یو ښځینه ته ستاسو دماغ خراب شوی ورته ویل چې ځم ترورې ځه نه خرڅوم توبه نه خرڅوم ځه ولې نه بالکل داسې خو راځي ډېر او جي نیم په نیمه ریټ څه کوي چې بس ته ورته 100 روپۍ تا ته وایي 100 روپۍ هماغه داسې د بیا دغه خرابېږي او جي د 100 روپۍ سیز په 100 روپۍ درنه غواړي بیا ته ورته وایي چې مهرباني وکړه ترورې ځه زه نه خرڅوم بالکل داسې خلک راځي بعضې بعضې نو ګوره دوستانو زه ډېره ښه جنۍ یم که نه چې کوم دکان ته ځم چې یو څیز قیمت راته وایي په حقه قیمت اخلم که نه اکثر ما ته کور والا ټول وایي که نه وایي دې کې ستا غاړه بندېږي مطلب تر هغه دکاندار سره چیړ وکړو چې تر څو ستا په مخ خولې نه وي راغلې بالکل صحیح خبره ده جی دا خو بیا مطلب مونږ پکې غرقې یو چې دومره مونږ یو خو ګرمي ده او چې مطلب یو دوه خبرې وکړې بس خولې دې په مخ روانې چې پکې بند شي که نه ښه ډېره مننه څه پیغام لرې کتونکو ته بس مونږ دا پیغام دی چې بس مونږ ډېر مناسب ریټونه چلو تاسو دلته راشئ وزټ وکړئ انشاءالله ال پېښور نه چې کوم دی لږ زموږ ریټ پرایس ښه دی او چې تاسو کتونکو تاسو چې څه هم پکار وي بس دغه صدر بازار ته راشئ او دلته هر یو څیز میلاویږي هر څه پیدا کېږي نو تاسو چېرته مه ځئ زما چینل سره اوسئ این هموطن عزیز پانیپوری تیار است و ما اسپایسی خواستیم به خاطر که قسم شیرینی را کتش مندازن و من گفتم شیرینی زیاد نبر تو با ما فقط تن جرش کن ببینیم که مزهش چطور است دوستان عزیز بسم الله گفته شروع میکنیم که بسیار تندام است اینجا شما خالی من خلاص هم نمیخواستم که خوراک رو از شما بگیرم منم بازم گرفتم مزهش خوب است بد نیست مزهش بد نیست مزهش خوب است دوستان عزیز خوراک از این یک کمک سخت است بسیار سخت است اینجا شما خالی خیر به جای شما من خوردم با ما باشید خوب هموطن عزیز بالاخره باز آمدیم صدر بازار اینجا دیگه پنجابی خوش کردیم که واقعا بسیار مقبول بود رنگ سیاه رنگای مختلف داشت خب ما تصمیم گرفتیم که رنگ سیاه انتخاب کنیم و این پنجابی بسیار مقبول بود یک جورم من گرفتم و یک جورم خواهرم و این که جور کردیم باز بپوشیم نظر بدین که چه قسم معلوم میکنه و بسیار قیمتش هم مناسب بود قدر زیاد نبود خوب بود خوشم آمد و شما هم را چینل ما باشین خدایا را نگهدارتان